ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو موږ تاسو نن په سی ټي کلاس کې څه سٹارټ کوو مايکروسافټ آفيس سٹارټ کوو چې دا آفيس 2014 په دې کې ګورم تاسو مختلف قسمه پروګرامونه دي ښه اول ورډ پروګرام وي بیا ایکسل پروګرام وي بیا پاور پوینټ بیا اکسس دا د 13 درسونو یا مطلب 13 متر مطابق تاسو کو لیسن بای لیسن مخې ځو دا نو مالي کلی چې لیسن 1 اف ام اس ورډ 2016 دا په دې کلیک کوم راکا ها بیسٹ سلیکشن بیسٹ فیوچر دا زموږ تاسو شعار دی چې دا غوره انتخاب غوره راتلونکي ام اس ورډ 2014 د موږ تاسو دا ګوري د مايکروسافټ آفيس 2014 لوګو دا نه خدا او دا مطلب سره نوم نوي شکړه دی او دا کوم نو ماته چې د مايکروسافټ ورډ پروګرام آیکن دی چون هر پروګرام سره مطلب مشخص آیکن لري سیدا لیسن 1 اول نمبر درس ما سره انټروډکشن ټو ام اس آفيس ان ام اس ورډ سیدا لږ موږ تاسو نن څه کوو د ام اس آفيس او د ام اس ورډ باره کې څه کوم مطلب لږ معلومات زګو بیسیک انفارمیشن سیدا خلاصي سٹارټ واخلو او یا لکه وات از ام اس آفيس اوس ګورئ وای ام اس آفيس څه شی دی ګوره څه وایي چې آفيس از ا پیکیج مین یو بندل دی اف مینی پروګرام د مختلف قسمه پروګرامونو چې د ما سره یو بندل دی سیدا لکه کوم لکه ای جی مین ایگزامپل لکه ورډ پکې دی لکه ایکسل پکې دی پاور پوینټ پکې دی اکسس پکې دی نورم پکې شته سیدا خدا مطلب تاسو کو ډیر پیژنو سمرا نو موږ تاسو لکانو آفيس د پروګرامونو یو بندل دی یو پیکیج دی ما سره لکه کوم پروګرام لکانو مايکروسافټ ورډ پکې دی ام اس ایکسل پکې دی ام اس پاور پوینټ پکې دی او ام اس اکسس پکې دی سمرا بل لکه سو یو ورژن اف ام اس آفيس دا ګوري ډیره مهمه مسله ده تاسو لکانو څه ځکه ورژن ځکه ورژن مين ماډل څه شي ماډل تاسو ویل کی ورژن ورته وایي ها جنرال تاسو لکه څه قسمه ماډل ورو دوه قسمه ها یو تل کنه ویل کی سټانډرډ ورژن بل ته ویل کنه نن سټانډرډ معیاري او غیر معیاري اوس ګوري لکانو 2000 آفيس کوم دا ما سره چې لکانو سټانډرډ ورژن معیاري وو 2003 څنګه وو معیاري وو 2009 معیاري وو 2010 معیاري وو 2014 او کرنٹ لکه چې ما سره 2014 دی او امکان لري لکانو نورم راشي او تاسو لکانو دا خبره ما مطلب تاسو کنفیوز نشئ پکې چې لکانو اوس ګوره د 2003 نه 2009 پورې څلور کله فرق دی او باقي درې کله فرق دی دا د مايکروسافټ خپل پالیسی ده لکانو امکان لري د نه بعد لکه 2019 آفيس راونه بسي 2016 آفيس راو بسي پته نه لګي چې دوی مطلب څه لري خپل پالیسی لري یعنی موږ تاسو باید اول لکه چې هر آفيس رمن درې کله وخت پاس څنګه ضرور ده نه امکان لري د پالیسی څخه کې چینج کړه کنه پته نه لګيږي صحیح شو باقي لکه چې ما سره نن سټانډرډ ده نن سټانډرډ مطلب چې غیر معیاري ده کنه کوم لکانو 2001 آفيس یا مطلب د دې نه بغیر نور کوم ټول چې ما سره غیر معیاري دي یو لکانو عمده فرق کوم د مطلب دا اوس ګوري 2001 او 2002 یا 2002 2003 دا دومره فرق سره نه لري ډیر سره یو شان دي نږدې دي صحیح او دا کوم مطلب سره کامل فرق لري ښه مشخص نه ورته سکړي ورکړي وي ها نیکست روزه لکه سوي چې وات از ورډ 2016 لکه زم تاسو کوم پروګرام دی ورډ 2014 پروګرام سیدا اوس کوم تاسو کدري تعریف زکو ګوره ما تاسو لکه اول ویل چې تعریف کوم څنګه دی کبيري تغییر دی ویریبل دی الکه سوي امکان لري تاسو مختلف قسم تعریفونه وګورئ د دې پروګرام لپاره مختلف قسمه کتابونه کې رقم تعریفونه دي سیدا ها ورډ 2016 لکه چې ما سره وایم لکه از ا ممبر اف ام اس آفيس 2016 ام اس ورډ د ام اس آفيس 2014 چې یو ممبر دی یو غړی دی which is used for documentation دغه لکه تاسو کو documentation کوو نوښتې پکې کوو سیدا یا دا سره کنه چې ام اس ورډ is used for the following activities د لاندې اکټیویټي لپاره څه کور نه کار اخلو لاندې فعالیتونه نمبر 1 لکه چې تاسو سره کریټینګ نیوز پیپر د ام اس ورډ په واسطه تاسو کله کنه نیوز پیپر نه جوړوي خبرونه جوړو نمبر 2 لکه سوي کریټینګ ریپورټونه به جوړول کنه چې دا نمبر 3 کریټینګ ټیبلز جدولونه به جوړو نمبر 4 کریټینګ سی وی غانې به جوړو خلاص سونه چې تاسو ورته چې دا نمبر 5 کریټینګ سمپل ډیزاین ساده ډیزاین په کې کولای شي کارو چې دا نمبر 6 کریټینګ نوټس لکه څه کو پکې نوټونه جوړو نمبر 7 لکه سوي generally we use ms word in office for office offers سیدا یعنی مطلب دا شو چې آفيس کې کوم کارونه کوي ته لپاره تاسو کو ms word نو مطلب کار اخلو سیدا دا رقم تعریفونه دي بل لکه څه قسم تعریف دي سوال کنه وای word 2016 is a powerful word processing application سرکار لکه چې سره دی نوښتو سره دی that allows user کوم چې مطلب یوزر تصور کې اجازه ورکوي to create text document مطلب جوړ کی کنټیننګ په دې کې کوم شامل لکه ټیبل به پکې وي گرافیکس به پکې وي ابجیکټونه به پکې وي ابجیکټ بره ورسره خبره کو from other programs like excel chart powerpoint slide etc چې دا رقم چې ما سره رقم دي تعریفونه دي چې دا لنډه سویو ام اس ورډ کوم تاسو کو ډاکومېنټیشن کو نوښتې کو خلاص چې دا ها نیکست لکه سوي هیستوري اف ام اس ورډ 2016 دا ګورې ځکه ورمه خبره ده
یو څوک د پښتنه کې چې ایم ایس ورډ کوم کال کې بازار ته راغی تاریخچه چیرې مسره نو دا ګوري زده کول پکار دي ښه سو ویل کانو هیستوري اف ایم ایس ورډ 2016 ګوري سو ویل کانو on September 22 2015 MS Office 2016 release so jointly word came in 2015 to market algano MS Office 2014 د سپټمبر په 22 تاریخ 2015 کال کې څنګه شو بازار ته وروته ښه کوم کال کې 2015 سپټمبر 22 تاریخ باندې Office 2014 څنګه شو بازار ته راغی نو MS Word 2014 څنګه شو بازار سره څنګه شو د دې سره یو ځای بازار ته راغی کوم کال کې 2015 کال کې ښه صحیح شو ښه بل لکه سوي چې ورژن اف MS Word دا ګورې مې خبره ده ورژن ماډلونه لکانو په خپل MS Word مختلف قسمه لکانو ماډل لري ښه ورژن لري ښه سو لکانو MS Word have the following versions د لاندې ورژنونه لري ښه نمبر 1 لکه چې ما سره د سوي لکانو چې year released چې مطلب بازار ته راغی اکال نیم لکه کوم نامه وا او کوم ورژن یې ولکه ګوري سوي په 1909 کال کې لکه څنګه شو یو نوم یو ورډ راغی په سنا مسره ورډ فار وینډوز 1.0 د کوم مشخص ورژن نه درلودو نمبر 2 لکه سوي په 1990 کال کې لکه څنګه شو ورډ فار وینډوز ښه 1.1 د دې لکه ورژن چې مسره 1.1 وو یو اشاریه یو د دې ماډل وو په 1990 کال کې لکه بیا سره وتل ورډ فار وینډوز 1.1a د دې ماډل لکه چې ما سره 1.1a صحیح شو نیکسټ رزور پس لکه 1991 کال کې څنګه چل شو ورډ فار وینډوز 2.0 د دې ماډل چې شو ورژن ما سره چې لکه نو 2.0 دا لکه چیرته په خارج د ورژن نه دا ورسره درته وایم دا ډېر رول پلی کوي ها سمره ها 1993 کال کې لکه څنګه چلو شو ورډ فار وینډوز 6.0 د دې ورژن لکه چې ما سره 6.0 وو 1995 کال کې څنګه چلو شو ورډ 95 پر وته ها سیدا الکه دې ورژن چې ما سره 7.0 وو بیا لکه څنګه چلو شو 1990 کال کې څنګه چلو شو ورډ 97 بازار ته وته ورډ 1 د دې ماډل چې ما سره کانو 8.0 8.0 وو سیدا بیا په 1997 کال کې څنګه چلو شو ورډ 98 بازار ته وته سیدا او د دې ماډل چې ما سره کانو 8.5 وو سیدا اصل لکه افیس کوم د څنګه شو د 2000 د 1995 کال څنګه شو مطلب د لږ زره سټینډرډ شو ښا څنګه چې کانو ډېر ډیولپمنټ پکې راغی پرمختګ پکې راغی بیا لکه څه چلو شو په 1999 کال کې څنګه شو ورډ 2000 بازار ته وته او د دې ماډل چې ما سره کانو 9.0 وو 9.0 وو بیا په 2001 کال کې څنګه چلو شو 2002 ورډ بازار ته وته د دې ماډل چې ما سره کانو 10.0 وو تاسو ګورئ تاسو مطلب یو سوال غوډی چیرې 2001 کال کې لکه 2002 ورډ څنګه راوته ما تاسو لکه وی چې مايکروسافټ خپل پالیسی لري لکه نو سمره فلیکسیبل پالیسی لري سیدا ها بیا لکه څنګه چلو شو 2003 کال کې څنګه شو آفيس راوته لکه آفيس ورډ 2003 لکه دا نامه سره څنګه شو لکه یو ځای شو آفيس چې لکه مطلب نورم سټینډرډ شو او د دې ماډل چې لکه نو 10.0 وو بیا لکه 2005 کال کې سره وتل آفيس 2000 وته سره سره کانو آفيس ورډ 2007 د دې ما سره ورژن لکه چې و 12.0 وو سمرا بیا لکه څلو شو په 2010 کال کې څنګه شو ورډ 2010 راوته لکه نو د دې ماډل چې ما سره کانو 14.0 وو 14.0 وو او په 2013 کال کې څنګه شو آفيس 2013 بازار راوته نامه لکه چې ولا ورډ 2013 د دې ماډل ما سره چې لکه 15.0 او لاست ون په 2015 کال کې څنګه چلو شو ورډ 2014 بازار ته وته د دې ماډل ما چې لکه 16.0 دی سمدا اوس سره څو پتنو لکه تکم اغیس پر کوم ورژن 16.0 ښه بل مې مسله کړه چې نیمز فار مايکروسافټ ورډ 2016 اوس ګوري داس د کوچ لکانو د مايکروسافټ ورډ لپاره کوم نمونه دي دا ګوري رقم نمونه خلک ورته غلي ښه نمبر 1 ورډ 2016 نو پرابلم دا سم ده ښه هیڅ خبره نشته نمبر 2 بعد خلک لکه څه ورته وایي ام اس ورډ 2016 دام صحیح دی نمبر 3 لکه څه وایي مايکروسافټ ورډ دام صحیح دی او نمبر 4 لکه څه وایي مايکروسافټ ورډ 2016 دام صحیح دی بعد خلک څه ورته وایي نمبر 5 وین ورډ سیدا او نمبر 6 لکه څه وایي ورډ پروسیسر دا لکه چې مسره مختلف قسمه دي نمونه دي بعد خلک څه ورته وایي ورډ سم مشکل نشه پکې ورډ څه مطلب لغات سیدا موږ تاسو لکه دغه نوم مرته ځاته خلوخه وین ورډ تاسو مطلب کوم مرته خلې لګ تاسو خو خدا خو کوم تاسو ته لکه چې ام اس ورډ 2014 لګو پروفیشنلی راشي څه خبره نشه پکې راځو لکه بل څه وایي چې ډیفاین نیمز ګوري داس د کول پکار دي
چې وینډوز کې تاسو کله لوستري و چې ډیفاین نیم څه ته ویل کی اوس دلته څه وایي وایي all those names which written in run command in open a specific program so they are called defined names ګوره څه مطلب شو وردا ځکه رن کې یو پروګرام نو شو کوم څه نامه نوښته کومه نو ویسه موږ کنه چې نوٹ پاد شه نوٹ پاد مې نوښته کړ او انټر مې پریس کور پسه ها نوٹ پاد انټر کړه څنګه شو سم سره ډایرکټ پروګرام را اوپن کړ ټول هغه نمونه چې مطلب پرن کمانډ کې نوښته کوي او یو پروګرام پیرن کوي یکه ته چلی کې ډیفاین نیم ډیفاین څه مطلب شو پیژندل شوی نمونه نو په خپل وینورډ چې کوم لکه څنګه دا د مایکروسافټ ورډ پروګرام لپاره یو ډیفاین نیم دی ولې کرن کې تبل نه مورته نوښته کې به نو اوپن کې هو کته ورته نوښته چې وینورډ البته سپیس بل ته نو ورته ورکوي ښه سیدا اوس وای تاسو بل لکه سوي چې هاو ټو سٹارټ اور اوپن ام اس ورډ پروګرامز ګوري دا ټاپک تر راځو چې ام اس ورډ څنګه چلانيږي سیدا او بیا کنه اخر کې سوي چې فزیکل سټرکچر اف ام اس ورډ 2016 فزیکی جوړښت زده کوو سیدا او بل ټاپک باندې کور موږ تاسو دا به کور کو بیا ورپسې دی باندې کار کوو سیدا خا موږ تاسو لکه کول شو مایکروسافټ ورډ په 22 طریقو باندې اوپن کو خا 22 قسمه طریقې د هټولو مطلب نه استفاده کوم ترته سیدا یو څو طریقې د استفاده کوم تاسو مطلب څنګه کې دا آسان زده کی خا البته دا طریقې چې کوم تاسو کوو په وینډوز 10 کې لکه کوو سیدا خلاص ورکه څه قسم ګور اولنې طریقه دا سٹارټ باندې کلیک کوم لکه دغه څه د خبرو ته آل اپس آل اپلیکیشن بیا لکه دغه څه پیدا کوم ورډ پروګرام پیدا کوم ګور مطلب زبردست په چیرته دبليو ته برازه خان دا ګور دبليو ورډ 2016 باندې څه پیدا کما یا ما سره ته مطلب نشته دی ګور لکه څه کو پاس ور پسې خان دغه مطلب تاسو کوي ورډ پروګرام پیدا کوي خان تاسو ګور ایکسل تاسو ما سره ورډ تاسو کوي دغه پیدا کوي خان ورډ 2014 خرازو دغه ګورو چې کوم ځای کې دی دا دی اوس ما سره څه کنه شون دبليو کې راغلی ما سره په دې کلیک کوم لګا کلیک کړئ باندې څنګه شو ما سره پروګرام رن شو چلان شو ما سره سمدا خبره درې کله کې سفر کوم چې مو کوم لګا دی باندې کلیک وکم او الکه سو کوم ورته چې ما سره لګا سرچ کړئ باندې کلیک وسره سرچ کې ملکه څه پکار دی ګوره او تم چې لګا باندې پروګرام ورک دی سلام علیکم ورډ 2014 باندې باندې کوم تاسو مطلب خبره کړی و چرته آفيس کوم باندې خبره کړي په وینډوز کوم باندې خبره کړي و دا سره کنه شو کوم ډیفاین نه ملکه شو کوم تم چې لکه وینورډ پروګرام راته چلاون کا ګوره ډایرکټ څنګه شو ما سره راغی څه ورکانو وای دا کمانډ کوم ځکه سفر کی رن کمانډ کې سفر په دې کلیک وکړه نو څنګه شو ما سره پروګرام څنګه شو چالان شو ها درې ماده کله کچې ما سره مطلب رن کې څه نه شو کوم ګوره ورته نو سبا کو چیر کنه وینورډ ها سپیس بغل د ګور تاسو نه ورته ورکوي صحیح شو انټر بکول کا څنګه شو ما سره ډایرکټ پروګرام څنګه شو چالان شو ها څلورمه طریقه لکه نو رن کې تاسو واړی چې چالان کې څه قسم بکول کنه نو سبا کو چې وینورډ شرکانو ډاټ exe ګوره څنګه شو ما سره څلورمه طریقه په دې شکل تاسو اوپن کولای شئ پنځمه طریقه لکه نو څه قسم راځي ګوره دغه بل کسه کوم داس نوښته کوم ورته ښه چله کسه بس په کار دی winword.exe انټر وکما نو څنګه شو ما سره دا راغی شپږمه طریقه لکه څه قسم کی ګوره داسې چلبو کی تاسو دلته برات شي چې باندې کلیک کوم لکه چې آل اپلیکیشن ښه او دې کله کسه کوم ډبل انتخاب ورته چون اخر کې راغلی ما سره ګوره په دې باندې کلیک وکما الکه سو کوم ځای پین ټو سٹارټ ګوره دلته اوس ما سره څنګه شو ډایرکټ راغی په دې کلیک وکا تاسو ګوره ما سره شپږمه طریقه تاسو اوپن کیږي او ما طریقه لکه څه قسم کی ګوره دلته بلات شمه په دې کلیک وکم ته چې لکه څه ماته پین ټو ټاسک بار اوس ګوره د ما سره راشي کلیک کړئ باندې او ما طریقه تاسو اوپن کی ما سره سره ها اتمه طریقه لکه غوړی تاسو څه کوي پروګرام چې کوم رن نه چلان کې یا سی ام ډي نه چلان کې ګوره زبر کراش من پسې دلته باندې کوم چې سی ام ډي او دغه یو کمانډ اس پر کوم سره ما سره سٹارټ سپیس سیدا سٹارټ سپیس کومه طریقه لکه دا winword ګوره اوس ما تر څنګه چل کنه دا ډایرکټ راغی چې شو ها نهمه طریقه لکه چې ما سره ام دې رن کې بلاس نوښته کوم لکه او ته ملکه سٹارټ سپیس winword شرکا .exe انټر کلکا صحیح شو دا مطلب نهمه طریقه شو لسمه طریقه لکه څه قسم کې ګوره په دې راي کلیک کوم ښه ګوره دلته مې راي کلیک وکړه صحیح شو دوس ګوره ته ما سره راغلی کنه د ان پین کولم شي ښه سیدا زه اوس غواړم لکه دا چلو کوم زما مطلب شارټکټ پکار ده څه پکار ده کانو شارټکټ دلته پریکټیک کوم لکه نیو ته بلار شوم شارټکټ باندې مکلی وکم سمرا ها بیا براوز سره شوم لکه دغه بس انتخاب کما دیس پی سی کلیک کړي باندې لکه بیا لوکل سی بتاو انتخاب کړي پروګرام فایل بلک انتخاب کو سیدا بیا بچ انتخاب کړه کانو آفيس اوس ګوره آفيس 16 ما سره راغلی کنه چې دې ورژن دی ما سره سیدا دغه بلک تاسو کې ډبلیو پریس کې سو پریس کې ډبلیو ګوره راځم ورپسې دا اوس ما سره راغی کنه winword.exe نیکسټ کار کو څنګه چې ما سره ډایرکټ دې پات راغله سره ما سره پات نیکسټ وکول کا فینیش کا څنګه شو ما سره دې شارټکټ راغله کلیک کړئ باندې دا شو ما سره څنګه شو کنه پروګرام چلان شو لسمه طریقه دا شو یو لسمه طریقه لکه دې باندې کوم رائټ کلیک کوم ښه او څه ملکه پراپرټي صحیح شو ها الګا دې کې څنګه خبرونه شارټکټ ته انتخاب ومه څه قسم تم چرګ کله مې چې کنټرول
ون کنټرول الټ ون می څه پریس کسو کا ماته پروګرام چلان کا ګورا اپلای می کو اوکے می کو کنټرول الټ ون پریس کوما څنګه شو ما سره ډایرکټ پروګرام سٹارټ کیږي صحیح شو ها دولسمه درې کله کڅ قسم کی ګورل تاسو کوم زرا کلیک کوم تاسو کله کماته نیو سم لگا پکار دی مایکروسافټ ورډ ډاکومنٹ ګورا ډبل کلیک کړئ بده صحیح شو پروګرام اوپن شو دولسمه درې کله کڅ قسم کی ګورا ز پتی رې کلیک کوم تاسو کله اوپن وې چا سره اوپن کړه درته ګورا دا رقم طریقې دي کلیک کړئ باندې خو تاسو مطلب کومه طریقه چې غواړئ څنګه پروګرام چلن کولای شئ خو زه مله تاسو وایم چې څو کله تاسو دا پین کې دلته بیا په اسانۍ سره تاسو کولای شئ پروګرام چلن کولای شئ نور طریقې مشته د کوډینګ په تر باندې اوپر کیږي لکه بل پروګرام نه کالو کا رقم طریقې دي ښه حالا کوم څه کومه دا زه ختموم دي زه ښه دا ختم کا دې زه سمپل څه کوم پروګرام چلن کوم کلیک کړئ باندې اوس دا کراغله چې تا فزیکل سټرکچر ته راغلو کله چې تاسو لکه پروګرام چلن کوي دا د ام اس ورډ 2003 غو دنه دی ښه تاسو بل کسا خلل ته یو بلینک ډاکومنٹ باخلې دی بره کوسته خبرې کوخه الکه سم کله بلینک ډاکومنٹ باندې کلیک وکړ اوس الکه څنګه شو ما سره مایکروسافټ ورډ پروګرام چلان شو البته 2014 دا فیګر دی ښه 2013 کله چینجز دا ساده غونډه وخه اما دا کوم څنګه شو مطلب اکارډینګ ټو کلر خبره کوم دا څنګه شو ما سره په دې شکل باندې غلط شي دا چې ما سره کانو د ام اس ورډ 2014 ظاهري چهره ده فزیکلی سیدا اوس راځو که څه کوو د دې برخې زده څه زده کوو برخې فزیکل سټرکچر زده کوو ښه نو شبکه باندې چلتا چې پارټس اف ام اس ورډ ښه ام اس ورډ چې لکه 2014 ښه دا نو زغټ کما د برخې کوو خبرې کوو خاطر صرف څه کې دي پارټس زده کې ښه ګوره نمبر 1 اعظم ورپسې ښه دا بس دل ته ویسو ګوره ورته دی ولنه برخه دلته څه لیکي ټایټل بار ورته ښه چې لکارو ټایټل بار داس نه شو کوم لکارو چې ټایټل بار ښه ټایټل بار کله کما سره مختلف قسمه چي دي برخې دي سیدا نمبر 1 لکه چې ما سره دغه د سیو آیکن چې ما سره کانو سیو آیکن مگر په 2013 کله کانو چې ما سره پروګرام آیکن وو لکه تاسو ګورل ته ما سره ډبلیو خرکی کنه نو پروګرام چې ما سره کانو آیکن دغه مایکروسافټ څخه کړته ختم کړ د دې په ځای لکه سره وړل سیو آیکن درته راوړ سمرا ښه بل لکه چې ما سره د ګوري ورته داس ګوري د څه ویل کې لکه نو کویک اکسس ټول بار شي کویک اکسس ټول بار دی ویل کې ښه دغه لکه څه کو بازي کمنډونه اچو څه لپاره کویک اکسس د لپاره چې پاسنه څه کو لاسرسي ورته ولرو ښه بل لکه چې ما سره سره ډسپلی کوي کرنٹ فایل نیم چې لکه نو کرنٹ ډاکومنٹ تاسو نه شو کومه ښه ډاکومنٹ نیم نو لکه ورته سوې ډاکومنٹ ورته ځکه دا نه وشته سیدا او بل لکه څه ډسپلی کې ما سره کانو پروګرام ډسپلی کې دا څه نشو کله کانو چې کرنٹ چې پروګرام ښه نیم دا موږ تاسو لکه نوټ پټ کې میرو ښه صحیح شو کوم پروګرام د لکه ما سره مایکروسافټ ورډ پروګرام نو خو سره ما سره ډسپلی کې لکه نو ورډ پروګرام ډسپلی کې څه خبر نشه پکې د لکه څه لیکي ریبون بٹن لکه چې ریبون بٹن لکه تاسو تاسو مطلب نوټ پټ کې ملوستریو ښه نوټ پټ پروګرام کې ریبون بٹن خالدي ګوري څه کار دی ریبون بٹن دا اوس ګوري ما سره چې لکه دا ریبون دی ښه دا ګوري دوه کارونه کوي یا ریبون شو کوي سیدا ګوره څه څه بل کارو شو یا لکه څه کوي هایډ کوي مطلب ور کوي دا څه څه بل کزه په دې کلیک کوم اوس ګوره څنګه شو ما سره هایډ ورک شو الکه داسم په کار نه شو کراته دا ورسته وایو ښه چې څه قسم کارونه کوي سیدا ښه دلته اوس ما سره کله چې ما سره درې بټن دي ګوره ماکسیمم دی منیمایز ما سره ماکسیمم دی او چې ما سره کلوز دی دته لکه نو سوې کاوه نو څه په کومه لکه چې ته وي ته کنټرول باکس یا لکه یو بل نو تخریص سره ما سره کیپشن بٹن ښه چې کیپشن بٹن خالته برېښته کوړه کیپشن بٹن صحیح شو دې کله کوم تاسو کو پروګرام کنټرول وسیدا ها ګوري ورته دې کنټرول باکس ته تاسو کله کله خپل پروګرام کنټرول ګوره تاسو کله کوم ماته ټاسک بار تر وړه کلیک کړئ څنګه شول کنه ټاسک بار تر راغی ها بیا کلیک اور باندې لکه لګي سایز کچھ نه کنه ګوره سایز کچھ نه شو او کله مطلب چې په دې کلوز بٹن باندې کلیک وکړم نو ما سره کسه ډسپلی کی یو میسج ډسپلی کی دې میسج سره کسه لیکي ډایلاګس باکس چې لکه ډایلاګس باکس دا سره کسه کوي ډایلاګ کوي څه باره کله ته وی چلکه want to save your changes to document 1 اوس ګوره ماته لکه وي تا په document 1 کې بعض چینجز راوځي غواړي ثبت کې یا نه غواړي او یا غواړي چې نه ثبتول غواړم نه ډونټ سیو کینسل کا ختم کراته سیدا ها نیکسټ از ور پسې او نه برخه څنګه شول کنه خلاص شول بل لکه چې ما سره فایل چې کوم د لکه چې ما سره د مینیو په شکل لګړي ښه چې لکه فایل چې ما سره کنه د مینیو په شکل باندې لګړي دا باقي لکه نور چې ما سره کنه ګوره هوم انسرت تر وی پورې د لکه چې ټاپس چې لکه ټاپ چې شو ما سره کانو ټاپ شوخه ګوره فایل چې ما سره مینیو شکل باندې دی سیدا اما دا باقي چې کوم چې ما سره د ټاپس په شکل لګړي دي ها ټاپس اوس ګوره لکانو
دا سره مشخص یو د ریبون لري چې لکه اوس ګوره دا هوم ټب شو ماته دا کوښنی انسرټ ټب شو ډیزاین ټب شو تر ویو ټب پورې سره په هر ټب کې لکه چې ما سره ریبون وي دي ته چې لکه دا شاهدا ریبون ورته وي ښه نو سبا کومه لکه چې په هر ټبس کې ما لکه چې ما سره ریبون پکې وي ها بیا لکه ریبون کې چې ما سره ګروپونه ګوره هوم ټب او دا ریبون شو ما سره کیبورډ چې ما سره کنه دا ګروپ شو سره شو کومه لکه چې ګروپ ګوره ټب ته ما سره ټب کې ریبون دی ریبون کې لکه چې ما سره ګروپس دی لکه چې ما سره ګروپونه دی پکې او هر ګروپ کله چې ما سره بیا کمانډز پکې دی لکه چې موږ تاسو را نو سبا کوم چې کمانډز سره ها ګوره ورته هوم ټب شو کیبورډ ګروپ شو او پیسټ کمانډ شو ما سره صحیح شو ها دې کله یو څو خبرې نور زده کوو چې مهمه دي اوس سره کوم تاسو چې لکه خپل کمانډ شي دی ها کمانډ لکه تاسو وایو ها is used خاصه په اسفل کې to do چې تر څو کله کله چې specific task ها تاسو نه شو کوم لکه چې specific task مشخص کار تر سره کول پر سکو کمانډ نه کار اخلو کمانډ سره پر اسفل کې چې مشخص کار تر سره کی اله کراو چې ست مینیو تر اغلو ښه چې سره کرو او دم لکه چې ما سره مینیو چې کوم د سیټ اف کمانډز دی ښه سیټ اف کمانډز د کمانډونو مجموعه دي سره کې مینیو ورته ویل کی سمنا ښه بل لکه دا خبره شول چې کمانډ عموما دو موډ لري سره کانو دو موډ لري خلته په نشه کوم کانو چې موډز اف شی کمانډ د کمانډ موډونه دوه قسمه لکارو ها دا تاسو کوم ته نشه په کول اول چې مثلا کانو ټیکس موډ دی ها چې لکارو ټیکس موډ او نمبر 2 چې مثلا کانو گرافیک موډ دی ها گرافیک موډ اوس لکه ګوري دا اوس موږ تاسو د کو چې دا گرافیک موډ کې څه خبرې دی ګوري ورته اوس ګوري کنه بیدا کنه د تر تاسو کوم شی ګوري نه کنه دا کوم موډ څه ماتره ټیکس موډ سره سره ماتره کنه نوښته ده اما دا ګوري لکه دا چې ماتره ای بي سي مر بدل کړي فاته وسره یو شی مشته دا چې ماتره کنه دا گرافیک موډ والا شو دلته ګوره کلیک کړئ ونوس ګوره دا چې ماتره کنه ټیکس موډ کې دي کوم شی سره شته نه اما دې تر چې کنه یو کلی دا سره یو کلف دی دا چې ماتره کنه گرافیک موډ کې شو سمدا ها دا خبره مو شوله بل لکه تاسو ګوري ورته زه چې کله مطلب دلته ودرېږم مثلا نو ماته کوم دی یو لیست کار کوي دلته چې دلته لکه سویل کې سکرین ټیپ چې سکرین ټیپ خلته نه شو کوم لکه چې سکرین ټیپ ټیپ څه مطلب لکه معلومات را ډسپلی کوي ښا دا برابر کو سکرین ټیپ داره سمونه صحیح شو دا چې لکه ما سره سکرین ټیپ شو سره پر کنه هیلپینګ د پاره سره پر کومک د پاره ا کمانډ درته مشخص کوي او شارټ کټ کې مسره خره کوي دا په خپل چې ما سره یو کومک دی بل لکه تاسو ګورئ ورته داسې بټن تاسو خره کې دا ګوره د کوښنه باندې بټن دې لکه چې کې لینک بټن چې لینک بټن یا لانچر دی ما سره سیدا دا ګوري اوس ما سره چې کوم دا لینک بټن دی یا لانچر دی ما سره سیدا څه کار کله کانو یو ډایرکټ باکس اوپن کې دا اوس ګوره ما چې کانو یو ډایرکټ باکس یو مینیو شو ما سره سیدا ها دا مو شو لکانو رزور پس چیرته لکه په دې کې اوس ګوري ورته دا زړ ټاپ تر دې پر چې ما سره کوم دا ټبونه دي ښه ګوره فایل نه بغیر یو دوا درې سلور پنځه شپږ و اته ټبونه دي او یو مینیو دا ټوټل څومره کیږي 9 دانی کیږي سمره مايکروسافټ یو کار بل مو کړ په 2014 کال کې لکانو 2014 آفيس کې دا لکه سو کال لکانو جست سٹارټ ټایپینګ هیر ټو بی ان فیچر یو فیچر فینګر پرنٹ ټو گیټ هیلپ ګورا لازم کلیک کوم لکه او ته ملکه یو کار راته وکړه سو کال لکانو راته یو کار وکړه سم لکه کار ته چې لکه سیو انټر کړه ډایرکټ څنګه شو ماسره هغه کمانډ راځي سره چې ماسره کړو کمانډ انټر کوم لکه ډایرکټ څنګه شو ماسره سیو تلاړو دغه لکه څنګه شو آفيس 2014 کال کې چې ماسره ټیل می وات ډو یو وانټ ټو ډو الکه څه کار کول غواړي ا دې کمانډ نمبر ته نوښته کړو ډایرکټ بس کې کار به سره تر سره کیږي لکه باز اوقات دی اوس ګوري فائدہ چي دا کمانډ درته یاد ده خو در نورک شو کوم ځای کې ده نوښته کا ورته لکه او ته مالکه ما کوم دې پرنٹ کمانډ یاد وته څنګه لکه چې نوښته کې څه کې سره ډایرکټ تر وړي نوښته کوم لکه چې پرنٹ ډایرکټ ما سره راکنه لکه نو پرنٹ پاسه سیدا دا چې مثلا کنه یو کار تر سره کوي درته سیدا دا په 2014 آفيس کې څنګه مثلا کنه نو دی ښه خدام شو ختم بکو بل لکه چې مثلا ساين ان دی خدام یو اکاونټ دی مثلا چې کنه اکاونټ دی ښه او دا چې مثلا کنه شیر دی ښه شریک کول چې کنه شریک کول یو شته یو ډاکومنت څه کول شي کنه دا شیر کول شي ښه شیرینګ کوم د لکه چې نیټورکینګ ټوم دی ښه تاسو پس دا برخه خلاص شول سیدا بل لکه ګوري ورته دلته ګوري ورته اوس ما څه کار کېلته دا رولر یې کار کوي څه کار کوي لکه رولر صحیح شو دا لکه نو دوه دي ما سره یو د ایکس پی محور بل د وای په محور باندې دي او مودیم شته او افقیم شته ما سره او دا له بټن د سګوري دي چې کنو
ټپ بټن چې لکانو ټپ بټن ټپ باندې کور څه خبرې کوخه چې د خپل ټپ څه شی سره لپاره استعمالېږي ښه ټپ بټن صحیح شو ګوره رولر راته ډسپلی کیږي او خوا کو سره ډسپلی کیږي ټپ بټن راته ډسپلی کیږي رولر لکانو څه کار دی چې ما د سره ډسپلی کی مطلب چې تال نوښته څومره دا څومره به ته نوښته کې بل لکان تاسو ګوري ورته د اوس ماته چې لکان دا رولر چې کوم دا څنګه لکانو تور ده د لکان چې لکی انډن چې لکانو انډن دا موږ تاسو ورسره وایو ښا چې انډن څه ته لکی لکه صاحب په خودل خي طرف نه یا چپ طرف نه سم ده ښا نیکست زور پس لکانو د لکه څه لکیږي د لکانو څه لکیږي سکلورال بار شي سکلورال بار تر شو کوم لکان چې سکلورال بار دوه دني د لکانو د ایکس په محور باندې مرضی او د وای په محور باندې مرضی خطا حالتونه د مختلفو استعمالاتونو کې درازي سم ده ها راځو پس لکان نیکست راځو دا سپینه ساته سګوري د لکه څه لکی ډاکومېنټ چې لکانو کوم سپینه صفحه چې دا د لکه څه لکیږي ډاکومېنټ یا لکه تاسو ورته بل مخلو ورډ پیج دغه تاسو کول شي امغه تعریف کوم چول چې لکانو سی وی ګان جوړول لکان نیوز پیپرونه جوړول د سندورنو سره د سپینه ساته لکه څه لکی ډاکومېنټ یا ورډ پیج یا لکه باز خلک ورته ورک ایریا موي خا ورکینګ ایریا ځکه تم تاسو کو کار کولګیایو صحیح شو ها بل لکه چې ما سره ګورل تاسو کوم رائټ کلیک کوم نو ما سره څه کړی کی داس یو مینو کړی کی او سره خوا کله داس یو ټول بار کړی کی سمره راځي داس دکو الګ کله تاسو مطلب یو رائټ کلیک تاسو راځي ډسپلی کی شارټ کټ مینو ډسپلی کی ښه چې شي شارټ کټ مینو او کوم هغه تاسو ته مطلب یو ټول بار کړی کی ګوره د ټول بار ته لکه څه کی مینی ټول بار شي مینی ټول بار ښه ټول بار صحیح شو دا وشم تاسو را بل ګوره لکه دا کرسر چې کوم د څه کله ورکشي کله پیدا شي دته لکه څه لکی انزرشن څه شي پوینټ یا لکه کوم تاسو بل نو ورته خلو انزرشن څه شي موډ صحیح شو یا انزرشن پوینټ یا انزرشن موډ خدامو شو هزور پس نیکست صحیح دا د دې پرسنګ شل کان دا وشو خلک دا چې د ماسره د دې چې لکی لکه سټیټس بار د دې ګوره څه کار دی ښا سټیټس بار دا ګوره حالت ډسپلی کوي درته چې لکه ساده د ډاکومېنټ کوم پوزیشن کې روان اوس لکه ما څه وایي پیج 1 اف 1 څه مطلب شل کنه ما دا کسه ډسپلی کوي د ټوټل اوکې په سټیټس بار کې مختلف قسمه برخې د لکانو دا ګوره ما درته ډسپلی کوي پیج نمبر یا ډاکومېنټ نمبر لکه څه وایي کرنٹ ډاکومېنټ د نمبر دی او تاسو دین صفه کې سره دا ایکس اف وای شکل لري ښه چې لکانو ایکس اف وای ورسره وای لکان چې د څه خبرې سمره او بل لکه څه ډسپلی کوي ما ته لکانو ورډز ډسپلی کوي لکه تا وایي ټوټل څومره ورډ ډسپلی کړل ښه نو شبه کوم لکه چې ورډ صحیح شو سوي لکه دومره شول ماسره بل لکه چې ماسره سوي هغه سپیلینګ او ګرامر چیکینګ دی سره نو شبه کوم لکه چې سپیلینګ ښه چیکینګ دی ماسره سمدا کاما نور لکه سری پکې مطلب لکه څه ډسپلی کوي ریټن لانګویج مطلب زه کومه لانګویج باندې کوم نوښته کوم ښه لانګویج سمرا ښه بل لکه دې کې سری ما سره دلته کوم دی لکه تاسو ګوري درې حالتونه دي ما سره سره دې لکه سری کې پیج ویو څه شي پیج ویو یعنی تا مطلب صفه کوم موډ کې دا کوم ویو کې دا کنه دا دلته موږ تاسو وایو ښه ګوره کوم ځای کې کنه ویو ټپ کې تاسو ګوري ما سره 15 حالتونه دي ښه ریډینګ موډ پرین لی اوټ ویب لی اوټ آوټلاین او ډرافټ دا هر یو مشخص استعمال لري خو تاسو بل کنه همیشه څنګه انتخاب ورته پرینټ لی اوټ یا فار ایگزامپل ریډینګ موډ چې دا خو زموږ تاسو کنه اوس دا پکار دی خدای سره موږ تاسو ورسته خبرې کوي دا څه قسم دی ها بل لکه چې د ماستر ډسپلی کوي لکه نو دا مطلب ماستر کوم دی زوم سلایډر د لکه چې ماستر زوم سلایډر دې ګوري څه کار دی لکه نو زوم ان کا او زوم اوټ کا ګوره زه په دې کلیک کوم لکه څو کا ما ته څه کله غټ کا خو دومره غټ چاپیږي نه د سره پر کچې ماستر مطلب دې کتل لپاره ګوره څنګه شم سره قانون لس پیسره شو او ته ټول ډیر کوم دا څنګه ماستر دومره لګا ګوره ها 1500 پیسره چیرې خدا سره کس سره دغه سل پیسره کوم دې مطلب څه کوي دغه تاسو ساته خدا مختصر مطلب چې یو انټروډکشن او هاو ټو سٹارټ ایم ایس ورډ او همدارنګه فزیکل سټرکچر اف ایم ایس ورډ 2016 دا به خلاص کو سټپ بای سټپ مخکې زور پسې